د یو وخت کیسه ده. د ښکلا نومې کلي کې یو بادشاه اوسېدو. دا بادشاه ډېر زیات ظالمه و. دې بادشاه ته به ډېره زیاته غوسه ورتله او چې کله به د سلمان نه لږ کار روان شو نو ډېره غوسه به یې ورته کوله. د دې بادشاه یو نوکر هم و چې نوم یې سلمان و. سلمان د دې بادشاه یو نږدې کس و. هغه به یې ټول انتظام کوو. سلمان ډوډۍ زر راوړه، ډېره وړي یم. جی باچا صاحب، تاسې هیڅ فکر مه کوئ، زه هم دا اوس ډوډۍ راوړم. دا ډوډۍ ولې ناوخته شوه؟ ما ته ډېره سخته تنده او لوړه لګېدلې دی. یا تا ډېر وخت ضایع کړ. زه دلته نه لرې. سلمان د دې ځای نه بهر شي چې یا به یې روټۍ ناوخته کړه او یا به یې څه غلطي وکړه نو بادشاه به ورته ډېر زیات غوسه کېده. سلمان د دې د وجې ډېر زیات پریشانه و. خو سلمان به بیا هم بادشاه راضي کوو او د بادشاه سره به یې صحیح خبرې کولې. خو سلمان کې دا یوه خبره صحیح نه وه چې دی به ډېر زیات غرور کوو. خلکو به ورته همیشه نصیحت کولو خو هغه کوم ځای په نصیحت پوهېدو. سلمان یو ورځ موټر کې ناست وي او موټر له یې ډېر زیات ریز ورکلی وي او ډېر په سپیډ کې وي نو یو کس یې ودروي. ته څه وکئ؟ دومره غرور ولې کوې؟ نو ها سړی ورته ووایي چې ته د باچا په دربار کې څه کار کوې. نو سلمان ورته ټول معلومات ورکړي چې کله باچا خفه وي نو زه ورله ډاډ ورکوم او زه یې خوشحالوم او چې کله باچا وږی وي نو زه هغه له روټۍ راوړم. نو بیا ورته هغه بزرګ وایي چې زما هم یو باچا دی او چې کله زه وږی یم نو هغه ما ته رزق راکوي او چې کله زما د څوک مدد نه وي نو هغه زما مدد کوي او چې کله زه ځان له یوازې یم نو هغه زما سره هر ځای کې راسره وي. نو بیا سلمان ته پته ولګېږي چې دا حقیقي رب دی او یو بادشاه دی. نو سلمان ورته ووایي چې ستا بادشاه څوک دی؟ نو هغه بزرګ ورته ووایي چې زما بادشاه رب دی. د هغې نه پس سلمان ډېر زیات شرمنده شي او ورته ووایي چې زما دې د نن نه پس توبه وي، زه به د دغه بادشاه په دربار کې نور څه کار ونه کړم. او بیا سلمان د الله نه ډېرې معافی وغواړي او د الله طرف ته رجوع کړي. نو خوږو ملګرو دا ویډیو تاسو ته څنګه ولګېده؟ که خوښه شوې وي نو دا ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ او د راتلونکي ویډیو انتظار کوئ او په کمنټ کې ماته دا ووایئ چې دا ویډیو تاسو ته څنګه ولګېده. د دوی الله په امان.